سلام به تمام شما خوبان. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین. در هر گوشه جهان دنیا که هستین همه تو شاد و خوب باشین. یک بار باز من غزال نظری شما را خوش آمدید میگم به چینل غزال نظری. قسمی که میبینین امروز در خانه هستم و ببینیم که شما هم ببینین من هم میبینم که دوستا چی لباب میتن چی میکنن و امروز یک برنامه یا هم که کاملا متفاوت است. در این برنامه چی میگن هم پشتو زبان داریم هم تاجیک داریم. ببینیم که پشتو زبان زور میشه یا تاجیک زور میشه و این که چی میگن همه ما و شما یک افغان هستیم. خب زبان فرق میکنه، بازشان پشتو زبان، بازشان تاجیک، بازشان هزاره، ازبک، همگیشان خب از همه چیز که انسانیت مهم است. خب زبان هم بعضی اوقات زور میشه. یکی پشتو نمیفهمه دری صحبت میکنن رایش باز در زبان ها پشتو هم رایش صحبت میکنن. باز دمی هم بعضی مردم ویدیو جور کرده بود که چرا مثلا او دری صحبت نمیکنه که مرا طرف خود کش میکنه به پشتو گفتن و دری زبان پشتو نمیفهمم، پشتو زبان هم رایش دری گپ میزنه. خب این موضوعات بسیار زیاد است و امروز خوشبختانه بگم که دو زبان در این برنامه با خود داریم و اینجا هم دیگه هیجان ششته چی میکنه به خاطر برنامه آمادگی میگیره. سلام، خوب هستی؟ سلام، بخیر راغلی. تا خو پرې خوسته چې ما خو دا کاروله کنه بدرنګه دی ویډیو کې راوستم. نه خسته ماشاءالله بدرنګه خو نه ای. نو زه مجبور شوم چې اوس ګوره پښتو سایت ته راغلم. هیجان فارسی باندې خو پوهیږي؟ فارسی باندې پوهیږم، ستا په خبرو باندې بالکل پوهیږم، خو زه چې فارسی خبرې وکم دا راته مشکله ده ځکه اوس زه کوم بل چې شی فارسی کې ونه مطلب کنځا ونه کې چاته نه کنځا خو نه کومه، دغومره کولی شم خو بیا لهجه لرم ځکه زمونږ لهجه فرق کوي. بیا زمونږ لهجه نو رسمي لهجه نه ده، رسمي او غیر رسمي مطلب مهمه نه وي، خو د افغانستان ټول لهجې خواږه دي. زه مطمئنه یم خو تاسو په تمه پاتې شئ. زه هیجان سره به هم د خپرونه کې نه بل خپرونه کې به خامخا ورسره فارسی خبری کوم یا هم داری. شما منتظری برنامه ها باشین. انشالله من مطمئن هستم که هیجان داری میفهمه خوب صحیح، خب فقط از این میترسه که لهجه داره. خب من هم لهجه دارم منی ستال اوس ما دری خبرې کوله. ستا لهجه ډېره خوږه لهجه ده. ته چې هم پښتو خبرې کوې او هم دری خبرې کوې، ستا لهجه ځان ته په دری کې بیل خوند لري او پښتو کې بیل خوند لري. خو که زه دری خبرې وکړم هغه نور خپرونه باندې به وشي چې کمنټونو کې به ټول زما د لهجې بیرته توهین کوي. نه هیڅکله مطلب څوک چاته توهین نه کوي، خو زه مطمئن یم از هیجان وقتی هیجان دری صحبت میکنه باور کن اونقدر شیرین صحبت میکنه که بی حد. ما دوست دارم لهجه‌شم. خب لهجه ما به خاطر چی دمی گپای من لهجه به خاطر زی پیدا شده. ما چون پشتو رو بسیار دوست داشتیم، در برنامه قبلی گفتیم که به خاطر پشتو زیاد صحبت میکنم یا کمک لهجه کمک نه بلکه بسیار زیاد لهجه پیدا کردیم. هیجان چی میکنی علی؟ ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو چې څوک د اشپزخانه کې د کچن کې د چې وګورو چې شی پخوي داسې غږونه راځي د اشپزخانې نه. نو مونږ به ځان آماده کړو، تاسو چپ اوسئ چې لاړ شو چې چی شی آماده کوي او څوک ده. هسې نه چې تاسو چې شی ووایئ مونږ لاړ شو هغه مخ پټ کړي. دوستای عزیز میریم به طرف آشپزخانه ببینیم که کی اونجا با ما آشپزی میکنه. بیاین. هیجان میکاپ خلاص شو؟ میکاپ می خلاص شو او چې آرام خبرې وکړه. اشپزخانه کې څوک وانه اوري که نه ترنګ بیا ما خو مخکې مو وویل چې اشپزخانې نه غږونه راځي چې هلته څه کیسه ده، څوک ده او څوک اشپزي کوي، چی شی پخوي. نو تاسو خاموش اوسئ، چپ اوسئ، ورو ورو اوسو. همداسې بالکل. خب هموطن عزیز یک کمک نقل میتم به شما که همراه چیریش هم آشنا هستین و بعضی کسات تعریفش هم کرده بود که بسیار مقبول است. دیگه زیاد از این نبگم به شما. بریم. باش. کسی هست؟ سلام. چطوری؟ داره کامرا آشپزی سون گئی او
تو چی کوي څه حال دی اچولو چی میکنی؟ چی پخته میکنی؟ مکرونی البته باش به سلام به دوستا سلام کنم. سلام دوستان، از امید که جور و صحتمند و سر حال باشین. امروز دیگه من آشپزی کنم دیگه، یا داره کاملا خب ای گاز پایان فکر کنم گاز دولتی چی میگه وقتش پوره شده؟ وقتش پوره شده. از البته از دوره 6 بجه یا بجه دیگه گاز دولتی میره دیگه. خب بسیار خوب. امروز دیگه مهمان آیلین جان هستیم دیگه، همراه چریش آشنا هستیم که در سریال لیلا چی میگه غوغا برپا کرده. من تو گفتم که زیاد جالب است یا خنده. راشه نو زه خبره شویم چې تا سریال کې هم کار کړی، نو دا ووایه چې هلته د اشپزي کول او که نه. آشپزی مې نه کوله، هلته نورې خبرې دي. نوری خبری چی گپا بود؟ گپای چی بود دیگه که اون دوستا خودش دیدن که چی گپا بودش. صحنه جالبم بود، صحنه جگرخونی هم بود و صحنه دریا زدن هم بود. خب چی میگه آزان است در آزان به خاطر به یوسو دقیقه منگا وقفه واخلو گورو چی آیلین جان سکبی ببینیم. جای تبدیل شده دیگه ماشکه چی از جا مانده. مقصد گلگل سر کرد آیلین جان. گلگلات سر کرده مقصد. ته نن زما د خوښې غذا پخوې، نو صبر چې زه وایم مرچ پکې ډېر استفاده که، خو ته مرچ دې معده کړې ده خو بې عزتي ونه خورې. نه ما اجازه اخیستې ده ځکه د کورنۍ نور غړي چې ده ډېر مرچ نه خوري، او دلته چې زه غزل جانې غزله کیسه که البته چې راغلی یم زه مرچ ډېر ما کار موټر ما هغه اجازه اخیستې ده چې مورې څونه به زه مرچ اچوم او بلش په څه ترکاري پخ کړې وه چې هغې باندې تور مرچ لکه ډېر و که نه غصه وه. ما اوس دې تپوس هر څه کړی دی. تور بانجان باندنجان سیاه پخته کرده بودیم فکر کنم دو جناب یک کمک مرچ سیاه اضافه کرده بود دیگه. بورانی بله بورانی و که نه بورانی بانجان بورانی بانجان البته مرچ سیاه انداخته بود دیگه. مادر جان یک کار بود من میفهمی گیرم من نمیخورم شما اضافه کرد. بختر زمان هر چیزی که ما پرتم از پیش پستان کردیم دلم جمع. ما ویل ته اوس بې عزتي ما ویلی چې ته چپ شه ورته مو وایي چې مرچکي واچوي لږه بې عزتي وخوري. الله ها نو تا خو د عمره کې اخیستې ده نو بس دی څه کوې ستا مې نه سمه ده. حیا چې ده خپله وږې نه ده د ده حیا سترګې وږې دي. نه نه مې سترګې وږې دي، نه زه خپله وږې یم. مکروني مې خوښېږي. هیجان ته به وږې پاتې نه شي. مطلب مکروني چې وي که نه ته پوهېږې که د شپې مو مکروني پاخه کړې وي زه نیمه شپه کې هم خورم. د نیمه شپه هم پاسېږي خوراک خوب کې پاسېږي نو هغه خوب کیسې مه کوه چې زه خیر هغه د خوب کیسې دې راز پاتې شي. یو ورځې مطلب ټول حقیقتونه د ټولو باید چې څه خوی ښه عادت وي یا مطلب هغه خراب عادتونه وي دا به د ټولو افشا کوو. ته به زما افشا کوې زه به ستا آیلین دغه شانتې ټول. ما چه نمیفهم از من چی خواد باشه. از تو یک چیز مهم است بسیار بسیار. نه زما د خوب کیسې مه کوه. داسې د حیا د خوب کیسې ډېرې زیاتې جالبې دي دوستانو. چې بیرته دوی کیسې کوي که نه چې شپې څه وشو مالم ډېر خنده راځي. یک روز ما از هیجان دخه و ریکارد میکنم باز بس شما به شما میمانم. نه دا کار خب از کومه دوستانو
نو تا وویل چې د خوب کیسه به راز پاتې شي هغه وخت به زه م کیسه کوم چې ته څه حالات سره مخ شوې یم خوب کې نو الین جان پیاز نسوز آیلین جان. خب هیجان میفهمی زیادتر دوستا درباره آیلین جان از پیش ما پرسان کرده بود که شما هر دو با هم چه نسبت دارین دیگه. ای که ما و آیلین جان با هم چه نسبت داریم این امروز بود عجب نیست. بگویم امروز برنامه در برنامه آشپزی امروز باید بگویم. یا باید دیگه ویدیو جور میکنیم. آیلین که از خوارنده من او زه بیا څه کېږم د زهرونه تاسو خپله قضاوت وکړئ دا به بیا بله خپرونه کې وویل شي چې زه او غزله کې څه کېږو او الین چې ده خو نازکه خورې آیلین چې ده خواهر نازکه من و یکی از ما دوه ودونه کړي دي ادب بلې مور نه بازی که بود دیگه از دریا ایره پیدا کردیم این از دریا کشیدم آوردمش اینجا و خیلی این قصه باشه ایره شما در کامنت حتما بگوین که به نظر شما ما و آیلین جان چه نسبت داریم و هیجان با ما چه نسبت داره. برنامه جالب هم میایه و بازمو کامنت ها رو ما بخوانش میگیریم. نو مونږ به ته لږ ځان نږدې که ونه سوځېږو اوس مونږ درې واړو ته وګورئ او تاسو خپله کمنټونو کې ووایئ چې مونږ درې واړه د یو بل څه کېږو زه غزله کې څه کېږو او دوی دواړه څه کېږي نو بیا بعد له هغه نه تاسو کمنټونو کې ووایئ ستاسو نظر څه ده بیا بله خپرونه کې حتما مونږ تاسو ته وایو چې څه کېږو د یو بل پیاز ساده شوی سرخ نمیشه یک ذره ما تلفن منار میسوزه خب از آیلین جان بیا یک خاطره جالب تا بشنویم از سریال لیلا که از سریال لیلا کدام خاطره جالب به تو مانده یا خیر؟ مانده زیاد است یک شب زیاد است ولی خاص یادم نمیاد که کدامش است خو صحنه جالب سریال لیلا را که میدی پشت صحنه کلش خنده‌دار است کلش جالب است چون یک گپ دو سه دفعه تکرار کو من صحنه داری زدن ما جالب است قداری است یک دفعه این قسمت دستم از یکی اوار شده بود بخی انتو شده بود نوری صاحب گفتم نوری صاحب دیگه من نمیتونم بازم پشت دیگه که الهام جان بود امو بازی چیز کرد او یک چند دقیقه داری زد خب بس من برای هم گفتم دلم هم که دیگه داری تو بزن الهام جان اگه برنامه ما رو بینده هستی خوش بالا دپش سلام قدر داری زده یعنی الهام جان هاشمی بسیار دایره جالب بود اما تو درز میگه برین به مک دارید بول بگی من دایره زدی صحنه تو رو میگه صحنه داری زدن تمام میگم تو مک بول بگی ما چی شد جالبش ما قسمت سلاستم دیگه قسمت علی پشت میز جام بودم پشت میز الهام جان چی تداریا میزنه او ما زیاد جالب بود دیگه خیلی کلی که ما داریا میزنه نو خوږو لیدونکو تاسو ګورئ چې د آیلین جانې دنده نن خپرونه کې څه شی ده د غزله کې څه شی ده او پوهېږئ زما دنده څه شی ده نن خپرونه کې بس د دې چې دا مطلب سره خوراک کول دي زما یې ګرځول ده ما یې ګرځول ده ښه هیجانې ته د پخلي په برخه کې څنګه یې د پخلي په برخه کې یو کچالو نشم پخولی الوګان ورته وایي او یو هګۍ رومیان نشم پخولی بس نور هر څه پخولی شم هغه مې نارینهو ته پرېښی یعنی لکان ډېر ښایسته پخوي نو آیلین جان ته ووایي اشپزي هماغه ده بس چې کور کې پرېږدي یو ورځ په فیصل باندې پخوو نو ځکه د هلکانو اشپزي هماغه ده ته چې نارینه په کور کې پرېږدي یوازې که نه موږ ښځینه چې چېرته لاړ شو چې بس بېرته راشي دوی به یا کچالو سره کړي وي چپس به کړي وي یا هګۍ او رومیان نور به هېڅ شی هم نه وي پخه کړی ځکه نه یې شي پخولی بالکل ښه هیجانې خبرې ډېرې زیاتې دي نو په ما بېهوشي راځي ولې چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده ګر چې یوه کش هم لګېدلی بیا هم دومره تف د ګرمي ده نو آیلین جان تا ته د دغه آشپزخانه نیک مبارک وي به تو خداوند نیک مبارک کنه ما از تو میریم با اجازه باز خیرم طریقه شبو معلومه در این کنجکاو شدم که تو برش پیاز سرخ کردی باندجان رومی سرخ کردی و این هنوز اونموت خام مانده چرا؟ چی میشه؟ سیر بود مرچک بود یک کمی ادرک اضافه کردم آلی مرچ مساله دیگه است با مرچ سرخ اما اضافه کردم دیگه
بانم کی سرخ شوه این خواستم گفتم میشه باز داخل برنامه با شما میم که مزه چطور است اما شد الحال منم خالی روانی دی. تو پا گرمی که یادت شو یاد من نه پوهیږي زه ایر کنډیشن یا ایسی چې لګېدلی که نه په ما داسې بد لګي کمپل هډوکي مې درد کوي هډوکي مې درد کوي هره شپه کوم مخلوق دغسې یم از او خاطر دیگه میخوای که همیشه گرم باشه اما ترس نه پوهېږم که نه ته وایې چې سیند مو نیولی ده شم سرخ شد آیلین جان عزیز تو آشپزی تا مکرونی تا پخته کن ما میریم یکمک هم تیار شد و غزال و هیجان رفتن در اتاق 6 تن مرد گرمی آمدن اورای کامرامین صاحب ما میریم میره بارشان میبریم که تست کنن که چی میگن میفهم همراه باشه که آیلین جان به شما یادآوری کرده بود بلکه من هم یادآوری کرده بودم که امروز مهمان آیلین جان هستیم دیگه چی میگم مکرونی به ما تیار کردم و ببینیم دیگه مرا خود دیگه طاقتم نمیآید ببینیم میمانی یک دفعه شد دیگه میگفتن تو میمانی است دیگه یگان چیز کم تیار میکنه یگان چیزی نه امی از فرمایش خودم بسم الله مقصد گفته بودم دوستان پاگولی لسو ندی منزلیو اینجا لسون سر نخورم بفرمایید بگم حالت تا نه دی بیا زما دنده ما ته راکړو زموږ خپله فرمایش همدغه مکروني و ځکه زما خپله ډېره خوښېږي او د نورو زه چې چېرته لاړه شم او هغوی غوښه یا د نور څیګان تیار کړي زه وایم چې تاسو ما ځوابوئ د خپل میلمستیا نه ما ته یو مکروني پاخه کړئ دا زما لپاره یک دفعه دیگه حیا گفت که با ما مکرونی میگم اگر ترتیب تو دیگه میشد دیگه 100 200 پیش دیگه یگان چیز دیگه میشد من به خاطر زی خورده میرم که بسیار نمکش هم زیاد است مرچش هم بسیار زیاد است دیگه ووایه مکرونی هم خام مانده بیخی نه دیگه از بجای نمک راستی بوره اضافه کرد نور دیگه هیچ نور دیگه هیچ نه از بجای او چی میگه نوشابه انداخته داخل نو نه ډېره خوندوره راغلی نو خدای دې وکړي چې کم نه شي ګینې بیا در باندې وخت نه ما چی گفتم سیر میشی برو دل جام سیر میشی خب خوږولې واقعا ما قسم ما تمام چیزی نه نه واقعا خوشمزه است دوست عزیز دستان درد نکنه نه جان ډېره خوندوره یې پاخه کړې او موږ به نور خپل خوراک پیل کړو آزادانه بالکل ها خوراک به وکړو دوستانو زه خو وطنکي خوراک کوم خوراک ما هیڅکله نخرې نه دي کړي نازونه مې نه دي کړي هغه آیلین ده چې مطلب آیسکریم یې خوړله دوستانو ستاسو خیال ورته که نه څنګه به یې خوړله نیمایي ګزاره کړله زه کبرجنه نه یم هر څنګه چې یم کبر غرور نمیکنم دوست عزیز د وقت خوراک خو هیچ وطنکي خوراک میکنم آیسکریم هم تا نه ډېر شو الله ډېر شو که نه ډېر نه شو مطلب هغه ویل که زه داسې غټ غټ مړۍ ترې وخورم خلک به راپسې خاندي خلک ځان پسې خاندي خوراک کې زه څوک نه ګورم داسې به یې خوړله میرفتیم همونجا برنامه میگرفتیم نه دیگه وقت برنامه ګوره روان بودیم فقط چې ته وایې چې سارا نه راغلی دم او 100 کاله وشي چې خوراک یې نه ده کړی بخو آیلین جان مرا بیخی دگب گرفتی از مون خاطر دگب گرفتی ما بخوریم ښه خوږو لیدونکو
نن زه هم پریزنټر شوی یم خپرونه کې نو تر بیا چې د نورو خپرونو آماده کولو لپاره ځو د غزل جانې یوټیوب چینل د نورو سره شریک کړئ تر څو نور ملګري هم زموږ د خپرونو څخه برخمن شي تاسو ته ادبي تفریحي ټولنیزې او مرکې خپرونې هم آماده کوو له موږ سره پاتې شئ او نور ستا خبرې دي. تشکر خاص میکنم از آیلین جان از مهمانی زیبایت که قدر خوشمزه مکرونی به ما تیار کردی آماده کردی و از هیجان هم تشکری خاص میکنم که همراه ما در برنامه بود دیگه دست درد نکنه. خیر از خود هستیم باز میم یک روز ما نیست اقا مای کرتلک مخی که در خدمت غزل جان خان مقصد دیگه باز نگوی که هر روز میین خورده میرین خوراک میگم ایمان دوست خدا است دیگه هر روزی که قسم باشه بشینیم در بین یکی دیگه در مثلا در مجلس هم یک چیزه دیگه خوش میگذره بسیار زیاد. امروز هم برنامه هم بود که خیلی خوش گذشت بر ما دیگه. نه حتما دادل دوستای عزیز مرا چقدر داو زده به خاطر که گرمی بود. نه وقت مخکې اشپزخانه کې داسې بونګېده مثلا که خود میگه گرم میزدی دل داو میزدی ما را چی میگی؟ خدا نکنه نه خدا نکنه تو چیزی نکن من خودم به چش دروغ میگی شکایت میکنی الو بدنامه ده زما غوښه بدنامه ده غوښه خیر دی نوش جان دیگه دوستان آیلین جان خودت هم نان بخور سعیست زندگی و هم تشکری خاص از خودت میکنم و از بینده های عزیز میکنم که حمایت میکنم و از نظریات و زیبایتان مقبولتان تشکری خاص میکنم و یک موضوع خاص که چندین نفر از دوستا با من کامنت کرده که از بجای تو شما استفاده کنین این قصهش یک چی میگه کمک طولانی است انشالله در برنامه آینده بعدی درباره تو شما به شما یادآوری میکنم که از چه وقت عادتم است مگم کوشش میکنم که بجای تو شما استفاده کنم بله نو هيا دا ټول موضوعات نور خبرونو لپاره پرېږدو بالکل زه اوس وږې شوی یم خبرې خوراک و خیر ته معافی څه خبره نشته ده دیگه دوستای عزیزی بود برنامه امروزی ما که مهمان آیلین جان بودیم تشکری خاص میکنم از شما از آیلین جان قضیات تشکری کردم به خاطر چی دیگه چون خسته شد هوا هم بسیار زیاد گرم است ماه جون است نه جولای ماه جولای بسیار گرم می باشد در پاکستان و شکال تر بل خبرونه پوری هر چیز که خالص خوشحال و کامیاب باشی خداوند یار نگهدارتان چینل ما را حتما سابسکرایب